افسوس اے مسلمانانو، اے زما ورونو، اے طالبانو، اے خویندو، نن مونږ هغه قرآن چې الله را لیږلی او د هغې باره کې الله وایي چې د قرآن صفت دا دی چې دا به د خلکو زړونه نرموي، زما او ستا زړه ولې نه نرموي؟ مونږ ته قرآن بیان شي، د الله کلام الحمدلله رب العالمین نه واخله تل من الجنة والناس پورې ټول کلام بیان شي، مولوی صاحب لګیایي، قاری صاحب لګیایي، تفسیری وشي، تفصیلی وشي، احادیث پکې بیان شي او د هغې تشریح مونږ ته په خپله ژبه کې وشي. خو بیا هم زما او ستا زړه د 21مې صدۍ د مسلمان زړه په دې باندې نه نرمیږي. ولې؟ ځکه الله وایي صفت د قرآن دا دی چې دا به د انسان زړه نرموي. نو زما او ستا زړه ایا ما او ته انسانان نه یي که څه حساب دی؟ ایا ما او ته په اشرف المخلوقاتو کې نه یي او که څه حساب دی؟ د قرآن نه نعوذ بالله الله رب العالمین اثر اوچت کړی دی. څه وجه کیدی شي؟ دوه خبرې دي. یو دا چې یا خو زما او ستا زړه د کاڼي نه هم ډېر سخت دی، او یا الله رب العالمین د خپل کلام نه هغه اثر په ما او تا باندې ختم کړی دی. دا خو کیدی نشي چې الله د خپل کلام نه اثر ختم کړي. خو څه دا بله خبره دا لازمه شوه، هغه دا چې زما او ستا زړه د ادم د بچي زړه د محمد رسول الله د امتی زړه دا ډېر زیات سخت شوی دی. الله اکبر. نن ما او تا ته د الله کلام بیان شي، پروا یې نه کوو چې الله څه وایي په دې. نن ما او تا د قرآن تلاوت کوو، خو په قرآن کې زما او ستا سوچ نشته دی. حال دا الله وایي افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. اے خلکو قرآن کې سوچ نه کوئ که نه وجه سره ستاسو په زړونو باندې توالې لګېدلي دي، مهرونه لګېدلي. څه وجه ده؟ سوچ کتاب دے قرآن، د تدبر کتاب دے. الله وی افلا یتدبرون القرآن. اے خلکو تاسو سوچ لکوئ. وجه څه ده؟ وجه دا ده چې ستاسو په زړونو باندې تالې لګېدلي دي. که څه وجه ده چې تاسو قرآن کې سوچ نه کوئ، تدبر نه کوئ، د دې قرآن په آیاتونو کې تاسو سوچ نه کوئ چې الله رب العالمین په دې آیات کې، په دې صورت کې، په دې آیاتونو کې ما ته څه وایي، زما کور ته څه وایي، زما د معاشرې دپاره څه وایي، زما د خلکو دپاره څه وایي، الله رب العالمین د ځان باره کې څه وایي. مونږ دا سوچ نه کوو، فقط دا خبره کوو چې الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم. هغه د توتی گردان دی قرآن باندې ځان نه پویو، بلکې دا خبره واورئ اے خلکه قرآن د زندګۍ دپاره جامع اصول دي، دې باندې به زندګي تیرو. مونږ چې مسلمانانی چې کلمه مو ویله چې لا اله الا الله محمد رسول الله، دغه کلام چې الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رالیږلی دی، په دې کلام کې به سوچ کوو، په دې کلام باندې به عمل کوو. دې کلام کې ما ته زما طرز زندګي راښودلې ده چې معاشره کې به زندګي څنګه کې، د خپلو بچو سره به زندګي څنګه کې. په دې کلام کې ما ته زما د مشر عزت راښودلی دی. په دې کلام کې ما ته زما د ملک د حالاتو برابرولو هغه تقدیر او تدبیر راښودلی دی. په دې کلام کې ما ته سیاسي امور راښودلی دي. په دې کلام کې ما ته الله رب العالمین هغه احکام راښودلی دي چې ما او تا به د بل یو سره د غیر مسلمو سره په کومه طریقه باندې ډیل کوو. الله رب العالمین ما او تا ته احکام رالیږلي دي چې ما او تا به خپل کورني حالات، خپل ښځه، بچې، مور، پلار، خور دا به څنګه برابرو، په کومه طریقه باندې به برابرو. افسوس نن مسلمان د دې شي نه بېغمه دی. بس هر یو شی الا بلا به ګردنې ملا په ملا باندې وراچولې ده. ملا پوه شه، کار یې پوه شه، ملا پوه شه، قرآن یې پوه شه، ملا پوه شه، د هغې منځونه پوه شه، ملا پوه شه، جماعت یې پوه شه. نه نه مسلمانانو داسې ژوند نه کیږي. الله وایي دا د څه شي کتاب دی؟ د تدبر. د څه شي؟ یخ کښېنئ. د څه شي؟
د تدبر د سوچ کتاب دی. الله وایي دې کې به سوچ کوئ، دې نه به احکام راوباسئ چې الله ما ته څه وایي، الله ما ته څه وایي، الله زما نه غواړي څه، د خپل ذات باره کې څه وایي. الله مونږ ته چې کومې خبرې رالیږلي دي دا یې د څه دپاره رالیږلي؟ آیا د دې دپاره رالیږلي چې په طاق کې یې کېدوه، په المارۍ کې یې کېدوه، دوړې ووهي، کپړې ورته بدلې که د وخت مسلمانه؟ دا د دې دپاره نه دی. دا چل به مونږ د چا نه زده کوو؟ د صحابهو نه، د سلفو نه. هغه طریقې د هغې سلفو باره کې راځي، د صحابهو باره کې راځي چې هغوی په قرآن کې تدبر کو. د عمر رضی الله عنه باره کې راځي چې په ټول عمر کې هغې یو سورة البقره دا حفظ کړې وه، ولې هغې حفظ نه شو کولی که څنګه؟ نه حفظ شو کولی، خو هغې صرف د دې تلاوت دپاره نه وګرځولې، بلکې هغې تدبر کو، سوچ کو، په هغې باندې عمل کو. د دې وجې نه په ټول عمر کې دغه کلام د الله دغه حفظ کړی و. همدغه رنګې د نورو صحابهو باره کې راځي، د هغې باره کې تاسو سوچ وکړئ. د رسول الله صلی الله علیه وسلم باره کې راځي چې دوی به کله کلام د الله لوستو، د الله کلام به وایو، په مونځ باندې به ولاړو، د دې سینې به داسې اوازونه کول که عزیز المرجلې، په شان د هغې کټوۍ چې د هغه پخه شي او د هغې نه داسې اوازونه راوځي